الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. وعزوزو یورور پختنه کړې ده که زوم خپل خواشه بې شهوته مسه کې لاس یا بل ځای د دې حکم څه دی؟ حرمت مصاهرت په ثابتېږي که نه؟ اشاره کوونکې اداره عبرتناکه کیسې او حدیثونه. الجواب وبالله التوفیق. معززو که چیرې زوم خپل خواشه مسه کړل او د مسې په وخت کې شهوت نه نو حرمت مصاهرت نه ثابتېږي، هیڅ مشکل په دې کې نشته. شهوت دې ته وایي په الدر المختار کې راځي وحدها فيهما تحرك آلته او زیادته به یفتا. شهوت دې ته وایي چې د تناسلي آله په حرکت کې راسي یا مخکې په حرکت کې وي په دې کې زیاتوالی راسي نو دې ته شهوت وایي. که چیرې د لمس په وخت کې دا شهوت نه و نو حرمت مصاهرت نه ثابتېږي. خو علما کرام لیکي چې د خواش سره دې زوم د لاس تړمشه لا هم نه کوي په دې وجه باندې چې خطره د دې سته چې شهوت ورسره پورته نشي، ځکه شیطان مونږ او ستاسو دشمن دی، هغه ورته غلطي وسوسې وانه چوي. الدر المختار مع رد المحتار، دریم جلد پر 10 صفحه، او همداشان الفتاوى الفریدیه 5 جلد 13 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.